بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ایچ جے فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه خاص او ځانګړې موضوع تشریح کوو. دا په دې خاطر خاص او ځانګړې ده چې ځکه نن موږ تاسو چې کله ټریډینګ کوو، سودا کوو په فورکس مارکیټ کې، په هر یو ډول مارکیټ کې چې کوم چارت پورې مربوط خبره، یعنی په نړیواله سطح باندې څوک بزنس کې کاروبار کوي، هغه په دې فکر کې چې زه کم ډول ټریډ کوم، یعنی زه په کم سټایل ټریډینګ زما کم ټریډینګ سټایل دی، ځکه چې نړیوال ټول د ټریډینګ لپاره خپل سټایلونه لري. نو راځي چې تشریح کوو. trading style, how much styles are able in world. څو رقم trading stylونه په نړیواله سطح موجود دي. راځي دلته دي څلور رقم ټریډینګ موجود دی. اول چې د سکیلپینګ دی، دویم ډے ټریډینګ دی، دریم چې د سوینګ ټریډینګ دی، بل چې د پوزیشن ټریډینګ دی. راځي چې اول سکیلپینګ ټریډینګ تشریح کو. سکیلپینګ ټریډینګ چې دی هغه ټریډینګ ته ویل کیږي کوم چې د لنډ مودې په وخت کې، یعنی 1 ساعت او 2 ساعت په منځ کې ته 15 شپږ لس سوداګانې کې او بندې ګټه یا پروفیټ هغه بیل حساب دی. مطلب تا سودا کړي او بندې په ساعت کې ته دنه مطلب شپږو سوداګانې کې او بندې د سکیلپینګ ټریډینګ وي. مطلب په ډیر کم وخت کې ته د مارکیټ انالایسس کې او سودا به کې او خرڅې دي. ته دا ریسکی ټریډینګ هم دي ته ویلې شو، ځکه چې دا په دې خاطر ځکه په لنډ وخت کې ته باید مارکیټ انالایسس وکړي او ته باید په دې پوه شې په دې کې زما ګټه او پروفیټ او تاوان دی. نو زه باید څو مارکیټ لاس کې څومره باندې کم، پروفیټ کې څومره باندې کم، ډیر په کم وخت کې باید ته خپل مایند سیټ وکړي او په کم وخت کې ټول هغه پروسس تر سره کړي چې ستا ټریډینګ پروفیټیبل راشي. نو لنډه دا چې سکیلپینګ ټریډینګ ډیر پروفیشنل خلک کې ډیر خطرناک ټریډینګ دی. د لنډې مودې ټریډ اتمن خطرناک دی، ځکه چې مارکیټ په لنډ وخت کې اتمن برعکس عکس العمل ښیي. راځي دویم چې دی هغه ته وایي ډے ټریډینګ دی. ډے ټریډینګ چې دی هغه هم د سکیلپینګ ټریډینګ په شان دی. سکیلپینګ ټریډینګ په شان دی، مګر دې تفاوت دا دی چې د ورځې د شروع نه، یعنی ډے ټریډینګ د نوم نه معلومیږي چې د ورځې د مارکیټ د شروع نه، یعنی ډے نه د ورځې نه، یعنی مطلب سحر نه تر بعض خلک 3 بجو پورې یا تر 9 بجو پورې د شپې یا د 10 بجو پورې د شپې، سحر نه والا تر خو اکثریت دسی چې سحر نه تر 3-4 بجو د مازیګر دغه ټریډ خلک کوي، یعنی سٹارټ د ټریډ الی سودا کوي او تر 3 بجو 2 بجو 1 بجې پورې ماسپخین دغه ټیم پورې خپل ټریډ نور کتاوانه ک پروفیټ بندې دي ته وی ډے ټریډینګ. مګر په دې کې یو غټ مهمه موضوع دا ده چې په دې ټریډینګ کې باید یو کس چې کله سودا کوي هغه به سلیری ساته، یعنی مطلب دا ټریډ چې کله دا لګي دا دې نه مخکې باید دا وګوري چې دې کې زما اپورچونټي، یعنی زما کوم خاص ځای دی چې زه په دې کې سودا وکم ماته پروفیټیبل تمام شي. هغه لپاره باید دا مانیټور ته کینی، یعنی کمپیوټر ته کینی. لکه په تصویر کې تاسو ګورئ چې دا څو کمپیوټر ته ناست دی او دلته انالایسس کوي او په کم وخت کې باید دا زر سودا ځان د ځای برابر کې او سودا وکړي او دا به ټول ورځ دا تعقیب کی چې دا ډیر برعکس تاوان تلان نشي. نو دا مجبور چې بلته بند کیندي خاطر دا د ورځې تر اخره پورې د مازیګر پورې ماخام پورې د خپل سکیجول جوړ کړي هغه ټیم پورې باید دا سودا بند کړي. نو دې خاطر دا باید مانیټور یا کمپیوټر ته کینی او باید مارکیټ تعقیب کی تر څو چې دا ګټه وکړي یا تاوان کی بند کړي. راځي دریم ته زو سوینګ ټریډینګ. سوینګ ټریډینګ چې دا اوږد مهاله ټریډینګ دی ته ویل شو، یعنی لانګ ټرم ټریډ دی ته ویل شو. په دې خاطر ته اوږد مهاله ټریډ وایو چې دا تر یو هفته نه والا تر 10 ورځې پورې یا 12 ورځې پورې دا سودا منګه پریدو چې پریدا دا دومره وخت پورې اتمن، یا ځکه چې یو کس انالایسس کوي نو هغه ته اندازه پته لګي یا فندامنټل انالایسس کوي یا ټیکنیکل انالایسس کوي یا ټیکنیکل فندامنټل باندې نه پوهه کوي. 13 ویډیو کې ما څه تشریحات په کړې دي هغه وګورئ سره. نو ټیکنیکل فندامنټل انالایسس کې په هغه باندې دا پوی چې دا پراتلون کې 100 ورځو کې یا پراتلون کې هفته کې یا پراتلون کې 15 ورځو 10 ورځو کې دا مارکیټ زما په فیور کې زی، یعنی مطلب دلته تصویر کې تاسو وګورئ. مطلب زه دلته و سوچ کوم یعنی دلته ما فندامنټل کتل چې اوس مارکیټ خکېږي نو دا اتمن یا بای کې زی، یعنی ګټه کې زی. نو دلته ما بای وهله دی دا زه هفته ته پریدم یا 10 ورځو پورې پریدم، هغه نه زیات نه. دې ته وې سوینګ ټریډینګ چې کله مارکیټ برعکس واپسی کوي دلته کلوز کوم شي کوم کلوز کوم مارکیټ بندوم سودا بندوم.
دې ته وایي سوینګ ټریډینګ. سوینګ ټریډینګ د ډے ټریډینګ نه او سکیلپینګ ټریډینګ نه لږ اسانه پدې دی چې پدې کې ته کولای شي چې خپل کار مو سره وکړي. مطلب دې ته مهمه دومره نه ده چې ته هر وخت څلور ساعته د کمپیوټر ته کښېنې، ځکه چې سوینګ ټریډینګ چې دی ته هفته وخت ورکړی دی، 3-4 ورځې وخت ورکړی دی، 10 ورځې وخت ورکړی دی، نو ته کولای شي چې مارکیټ نه لري اوسېږي، خپل وخت پورې ته مطلب 15 ورځې 2 ورځې 4 ورځې بعد یا په ورځ کې یو دفعه 2 ورځې یو دفعه یا 2 دفعې وګوري او تعقیب کې خپل ټریډینګ وګوري، نور دومره ضرورت نه خپل کاروبار کې. خو سوینګ سکیلپینګ کې او په ډے ټریډینګ کې چې دا مسله شته چې ته باید کمپیوټر ته 4 ساعته کې خپل د ټریډ کولو لپاره یعنی سودا غستو لپاره هم پوزیشن والي ځای برابر کې او سودا د بندولو پورې باید ته مارکیټ تعقیب کې. سوینګ ټریډینګ بیا دا شی نه دی، هغه به وخت ورکړي ډیر پروا نه کوي. راځي څلورم ته پوزیشن ټریډینګ شو. پوزیشن ټریډینګ چې دی هغه د پوزیشن ټریډینګ او د سوینګ ټریډینګ چې دی دا به سره لږ شانتي یو شانتي دي، خو بیا پوزیشن چې دی دا بیا د مثال د هفتونه یا 2 هفتونه 3 هفتونه والا تر میاشتو او کلونو پورې دا خلک ټریډ پریدي، یعنی سودا پریدي چې پریدا په یو ټریډ کې رواني تر هغه وخت پورې پریدي چې ترڅو مثال 2 هفته 3 هفته هر څومره وخت چې ورکړي ترڅو چې مارکیټ واپس برعکسي نه کړي، یعنی واپس ډیر وخت بعد یو ټایم لکه مخکې چې ما مخکې نو ویډیو کې ریزिस्टेंस باره کې ویلو، ریزिस्टेंस یا سپورټ چې مطلب سیل کړي نو سپورټ والی یا ریزिस्टेंस بای کړي یا ریزिस्टेंस ټچ کی او واپس یو کی نو هغه وخت کې دا ټریډ باندې یعنی 100 ورځې 100 هفته 100 میاشتې بعد هغه ځای ته رسي. دا اکثریت هغه چاټونه کیږي چې هغه ډے دی، ویکلی دی، منتلی چاټونه دي چې هغه چاټ باندې ان شاء الله روان ویډیو کې غږیږو. نو چاټونه دي هغه کې چاټونه دي، نو چاټونو کې به خلک خپل انالایسس کوي او هغه نه بعد پوزیشن ټریډینګ لګي او د هفتو او د میاشتو او د کلون لپاره خپل ټریډ پریدي چې ترڅو مارکیټ دلته په تصویر کې تاسو ګورئ چې دلته اوس مارکیټ برعکس شوی دی، شوی برعکس شوی راتاو شوی، مطلب دلته بای والے د انټری کړی دا سیدا بای والے مارکیټ برابر تللی دی، ټرند کې تللی دی بره، دلته چې واپس مارکیټ لاندې راغلی دی مطلب دا ریزिस्टेंस شو. ریزिस्टेंस کې دلته مارکیټ واپس لاندې راځي، چې کله لاندې مارکیټ راځي دلته د ایگزیټ کې دلته ایگزیټ لیکل شوی دی، ایگزیټ کې د مارکیټ نه بهر کیږي او مارکیټ په پروفیټ یعنی په ګټه کې باندې. دا پوزیشن او سوینګ ټریډینګ سره لږ څه یو شانتي دي، دواړه چې د خطر نه لري دومره، دواړه لانګ ټرم دي. ډے ټریډینګ او سکیلپینګ ټریډینګ چې دا چې د خطر ډیر لري، دا په وړو کې ټایم فریم کې کیږي، یعنی 15 منټه یو ساعت کې سکیلپینګ کیږي او ډے کې چې د هغه یو ساعت نه والا تر 1 ډے ټایم فریم چارت کې کیږي. همداسې سوینګ ټریډینګ او پوزیشن ټریډینګ چې د هغه په 1 ډے او 1 ویک ان 1 منثلی چارټو کې دا انالایسس کیږي. ان شاء الله په دې پوه شئ، ان شاء الله د چارت په ټایم فریم او په دې شینو پر روانو ویډیو کې غږیږو او تر بل ویډیو پورې په پاک الله سپارم. السلام علیکم.